السلام علیکم قدرمنو مینوالو یو دردونکې خبر تاسو سره شریکوم چې د اویس په نوم باندې یو بل ځوان نامعلومه کسانو په بېدردۍ سره وژلی دی. د دې هلک ګناه سوه او د دې هلک چې اویس نوم یې دی په مردان یونیورسټۍ کې یا پوهنتون کې به یې ژوند څنګه تېرولو، آیا هلته یې څه غلطي کړې وه؟ ټول حقیقت او تفصیل په همدې ویډیو کې در سره شریکوم. دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هره ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسي. یو ډیر دردونکی خبر دی چې تیره ورځ د شپې د مردان په مین لاره باندې د شپې 9 بجې نامعلومه کسانو په دغه ځوان چې اویس نوم یې دی او ډیر ښکلی ځوان دی په د باندې ډزې کړي دي او په بېدردۍ سره یې وژلی دی. ویل کېږي چې دا هلک چې اویس نوم یې دی د عبدالولي خان پوهنتون طالب علم هم و. د دې واقعې نور تفصیل داسې دی چې د دې ګلالي ځوان کورنۍ ویلي دي چې نه خو زموږ چا سره دښمني وه او نه موږ سره اویس داسې څه خبره شریکه کړې، یعنی که چا سره یې څه لانجه تېره شوې وي او یا بل څه مسله وي خو موږ سره یې داسې څه ذکر نه دی کړی. ویل کېږي چې دا هلک ډېر ښه انسان و خو د هغه د یونیورسټۍ د ژوند باره کې لا تروسه په سوشل میډیا باندې هیچا هم څه خبره نه ده کړې چې آیا د په یونیورسټۍ یا پوهنتون کې څه کار یا کیس کړی و چې آیا څه وجه وه چې دا وژل شو. له دې نه وړاندې داسې واقعیات نور هم ډېر مخې ته راغلي دي، خو د افسوس خبره دا ده چې تر اوسه پورې کوم قاتلان هم نیول شوي دي نو بیرته خلاص شوي دي. د دې باره کې پوره قانون سازي پکار ده او داسې سزا ورته ورکول پکار دي چې خلک بیا ویریږي او نور داسې کارونه نه کوي او د بېګناه قتلونو مخنیوی وشي. دا کورنۍ هم ډېره په غم او درد کې ده ځکه چې د ګل په شان یو ځوان ترې هیڅ بې حسه شرمخان وخوړو ځکه چې هیڅ ګناه هم معلومه نه ده. الله تعالی دې وکړي چې دې کورنۍ ته انصاف ورکړل شي. دا و د نن ورځې تازه خبر چې تاسو سره مو شریک کړو. قدرمنو زموږ چینل خان کلیک در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې راتلونکي ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بیا د لوی الله په امان.